السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان رحمان الله ګربز مینوالو ته یو ډېر زبردسته خبر ورکړم چې دغه اولنۍ شروریزه لوبه کې یو په زړه پورې بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. که تاسو هم ګربز باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې رحمان الله ګربز زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه اولنۍ شروریزه لوبه ده دغه نن شروع شوله، خو دغه لوبه کې د رحمان الله ګربز بیټینګ ما وکتل نو ډېر زیات مې خوښ، ډېر زبردسته شاټونه یې وهل. زه به تاسو ته وایم چې ګربز په دغه لوبه کې 80 رنزه کړي دي، صرف 45 بالو باندې چې پکې 8 غټې شپږیزې وهلې دي او 6 سروریزې وهلې دي. په 193 سټرایک ریټ باندې رحمان الله ګربز دغه بیټینګ ترسره کړی ده. بل طرف ته که موږ وګورو ډېر زبردسته شاټونه یې وهلي دي، د میدان هرې خواته یې شاټونه وهلي دي. نو دغې نه اصلي لوبغاړی دغه یي او ځوانانو کې تاسو کتلی سئ څومره استعداد ده. بل طرف ته ګربز نه علاوه اصغر افغان هم 55 رنزه کړي او کریم جنت بیا 26 رنزه کړي دي. دغه لوبه که موږ وګورو افغانستان 199 رنزه ټارګټ زیمبابوې ته ورکړی. که خیر افغانستان به دغه لوبه وګټي، خو خاص کر د رحمان الله ګربز بیټینګ ما چې کله نه وکتل نو ډېر زیات مې خوښ او ډېر ورته خوشحاله سومه چې دا شکر ده چې رحمان الله ګربز د افغانستان په ټیم کې شته.